او زنانه خو بالکل د حیا فیکر بلل کیږي، زنانې د پاره بالکل حیا زیور بلل کیږي. او چې کومه زنانه په زندگی کې حیا نه لري هغې ته د زنانې نوم ورکول دا حقداره نه ده، هغې ته په زنانه ویلو باندې مستحقه نه ده. چې کومه زنانه په معاشره کې د حیا زندگی نه تیروي، ځکه زموږ سلفو کې زنانو په هر مشکل حالت کې هر څه یې د لاسه ورکړي دي، لیکن خپله حیا یې د لاسه نه ده ورکړې. مدینه منوره کې یو زنانه ده، هغې خپل بچي د پیغمبر علیه صلات وسلام سره په یو جهادي سفر کې رخصت کړ. او چونکې غزوه مدینې منورې ته ډیره نږدې وه، نو عام محدثین دا وایي چې غالبا غزوه احد وله چې د مدینې منورې په اړخ کې دستي وسوله. نو هغې زنانې ته دا حال راورسېدی چې ستا بچی د پیغمبر سره په غزوه کې شهید سي. چونکې مور ته د بچي د شهادت خبره راورسېږي، نو د مور هغه د غم او د پریشانۍ کیفیت انتها ته ورسېږي. دې وخت کې د هغه مور سحر سفله ګډ سي. لیکن د صحابه مبارک عادت چې کله به ډېره پریشاني راله، ډېره ستړې به راله، نو هغوی به د ډېرې پریشانۍ او ستړي په وخت کې دستي پیغمبر علیه صلات وسلام ته ځان رارساوی. بیا به د پیغمبر تعلیمات اورېدل، بیا به د پیغمبر خبرو ته غوږ نیوی، بیا به د پیغمبر په تسلي او په وینا سره د دوی په زړو کې سکون او اطمینان راتلی. نو هغه زنانې خپل پړونه یې پر سر سره پیچلی دی او ځان یې په پرده کې کړی دی او په منډه راله د احد میدان ته، او د پیغمبر علیه صلات وسلام حضور ته راله او د خپل بچي معلوماتو پوښتنه کوي. چې کله هغه معلوماتو پوښتنه وسو، نو یو صحابي ورته یې زنانې تا ډېر کمال وکړی، په دې حالت کې چې د زنانې بچی ورک سي د هغې سحر سفله ګډ سي، لیکن په دې دوران کې تا ځان د احد میدان ته دومره په پرده کې را رسولی دی چې د یوې سترګې د لسوالي چې صرف په هغې باندې ته لار وړې، نور تا د خپل ځان پرده مکمله خوندي کړې. هغه څومره ښایسته جمله ورته وایي هغه زنانه ورته، یا بنیه ان ارضع ابني فلم ارضع حیائي. ای بچیا قسم زوی خو مې د لاسه سه رخصت سو، زوی مې د آخرت پر طرف رخصت سوی دی، لیکن حیا خو مې د لاسه نه ده رخصت کړې. نو که رخصت سوی دی زما د لاسه سه وتلی دی، هغه زما بچی دی، لیکن زه په حیا باندې مکلفه زنانه یم. حیا ما د لاسه نه ده ورکړې، حیا ما د ځانه نه ده رخصت کړې، نو ځکه زه په حیا کې راځم او په حیا کې دې ځای ته ځان رسوم. نو حیا هغه د زنانې دپاره حیا بالکل زیور دی، او د زنانې دپاره حیا بالکل حسن او ښایست دی. ما مخکې درته ویل چې کومه زنانه د حیا زندگی نه تیروي هغې د دې مستحقه نه بلل کېږي چې دې ته سړی په زنانه باندې ووایي، هغې ته نوم د زنانې ورکول دا د دې سره مناسب نه بلل کېږي.